نوم یې بشیر احمد ده او د پلار نوم محمد داود ده. د نیکه نوم فضل الحق، د لوګر ولایت د مرکز پل علم مربوط د پادخوابشاني د کلي اوسېدونکی. زه ګل محمد شیرین ګل زوی د لوګر ولایت مرکز پادخوابشاني د کلي اوسېدونکی. نوم یې زاهد الله ده، د محمد داود زوی یم، د لوګر ولایت د مرکز پل علم د پادخوابشاني د کلي اوسېدونکی یم. زه 4 کاله مخکې د خپل ورور حاجي بشیر له طرفه داعش ډلې ته جذب شوم. 1.5 کال کېږي چې د ما د ورور له طرفه نظامي ګروپ جوړ شو او زه د هغه غړی وم. زما ورور حاجي بشیر د دې ګروپ مشر و، عبدالحلیم او عبدالحمید، او ما په دې ګروپ کې داعش ډلې لپاره فعالیت کوو چې موږ په لوګر ولایت او کابل ولایت کې نظامي فعالیتونه د داعش ډلې لپاره کول. هغه په چک پوینټ باندې برید و او په هغه باندې برید و چې په مجاهد کې تورو شو په ښار کې، پل علم ښار کې، او د سیف الجهاد په نامه مجاهد څه په هغه باندې کار او په هغه کې په هغه باندې عملیات شو. دغه فعالیتونه موږ ترسره کړي دي. زموږ له ډلې څخه خالد لوګري چې فعالیت یې کاوه، هغه د عبدالحلیم دوی کره د هغوی پښه جوړه شوله او په هغه کې انفجاري مواد جای په جای شول او د حاجي بشیر په واسطه انتقال شو او په شیخ صاحب رحیم الله حقانی باندې حمله وکړه. او زما دنده دا وه چې دوی ته مهمات برابر کړم او دوی ته یې ورکړم او په پایله کې د اسلامي امارت د استخباراتو له طرفه ونیول شوم.